نه کومه بیماری چې دا هغه زر لګېدلو خطر زیاته وي؟ بیسیکلی هیروین او پاوډر یو داسې نشه ده چې دا ټوټل اوپیایډز دي، کیمیکلز دي. ټیک شو. زیاتره خلک چې کله مونږ سره اډمټ کیږي نو د هغوی چې کوم مونږ میډیکل هسټري اخلو نو دی لیور پرابلم کیدای شي، دی له لیور پرابلم کیدای شي، د خلکو مونږ ولې تور زړې کنه دا کیدای شي زړې چې کوم زړې تور زړې بالکل هپاتایټس بی او سی او د دې وجې نه د دې کډنیز هم افیکټ کیدای شي. ولې چې نشه ستا پورا باډي کې چې کوم سیستم دی هغه جی بالکل تاسو له هارت اٹیک هم کیدای شي دا، او ډیر خلک د هیروینو د وجې نه اوور ډوز د وجې نه مړ شوي دي. مطلب ډیر د دې د دام یو ډیر غټ نقصان دی. او بیماریانې دي ولې چې هیروین چې تاسو د دې نقصانات 100% دي، فائدې وقتی ده. که تاسو د هرې نشي په نیټ باندې سرچ کوئ یا په چانه تاسو کوي چې د دې نشي فائدہ څه ده او نقصان څه ده نو تاسو لبوي او کو تاسو خپل یو ځان نه یو کوېسچن کوي چې د دې فائدہ څه ده او نقصان څه ده. فائدې دا وقتی فائدې ده، یو غنټه وتاله سکون درکې، یو غنټه وتاله چې کوم دې خوشحالي درکې، بالکل هر څه بدل نه بالکل خدا یو غنټې دوه د پاره. او چې کله ته د دې سیز نه علاوه د الله طرف ته رجوع کې په دغه ټایم چې خپل فیملی ته ورکې مونږ او داس کې او خپل یو خو عبادت کې دا وخت یې نو تاسو د دې سيزونو نه بچ کېدل شي. بالکل د دې سيزونو نه تاسو بچ کېدل شي. او بلکې دا چې څنګه تاسو وایي چې د دې فائدہ او د دې نقصان، زه همیشه نه کله هم چې د یو کار باره کې سوچ کوم نو زه یو پیج راواخلم، یو سایت ته فائدہ ولیکم، بل سایت ته نقصان، نو دا غي فائدې هم بیا لیکم، دا غي نقصانات هم لیکم، نو بیا ګورم چې دې کې اوس فائدې ډېرې دي او کله دې نقصانات ډېر دي. موږ اکثر د مریضانو نه تاسو هم کوو، کله موږ لیکچرز کې یو نه کوېسچن کوو چې د چرسو څه فائدہ ده، نو وایي چې یو فائدہ هم نشته. بل کس وایي چې د هیروینو څه فائدہ ده، و یو فائدہ نشته، نقصان ضلالت ته، فیملی کې ضلالت ته، معاشره کې ضلالت ته. نو کې ولی اس کې وای دا یره زمون د جسم یو ډیماند جوړ شي، نو د دا چې پریږدو نو پریخویم نشو مړ کې دیم نشو، وای نه راته مرګ شته نه راته جون شته، وای په میز کې ورکه لټکاو شي. نو مونږ ولا وایو چې یره که فرض ک تاسو په وخت باندې علاج کوي نو یو نوې جون تاسو ته ملاوي لري چې دلته کې تاسو کله د سونه ټایم نه تاسو مطلب د کم زینا د مریضان راغلي دي او د خپل علاج کوي او خپل علاج یو خط توجه سره کوي، نو دا تاسو د خپل ځان د پاره د خپل فیملی د پاره یو غټه کوي. بالکل امداد او د دې شروع کول به زوی مشه د چې بعض وخت موږ په یو ماحول کې ناست یو او هغه کې یو کس چې بس فری کې د لروړي درته وایي چې واله مړه دا اوس کو د دې خوند واخلو، د دې ټیسټ ګوره او د دې نه پس پتر دنیا د هر غم نه بیخي بیغم شي. هغه ټایم کې به دوی ته لګي چې دا خو زما ډیر غمخوار دی، دا خو په ما باندې ډیر زیات خفه شو، ګوره په فری کې مال دونه علاج راکو. اخر کې ګوره دا دغه خلکو وی کاروبار هغوی په تاسو باندې د خپل نشم په دې طریقه باندې خرڅوي چې کله تاسو دغه عادت شي، کله تاسو دغه عادي جوړ شي، هغه نه پس بیا تاسو په کور کې تاسو سره نه پرېږدئ، تاسو به وړئ، تاسو به خپل نشه په هغې باندې پوره کوئ. نو نقصان دغه کس نه دی شوی، نقصان شو ستاسو د فیملی، ستاسو د کور والو، هغه له خو څه دی هغې له خو تاسو ګټه ورکوئ. نو هغه دا کاروبار شروع کړی، ستاسو زندګیانو سره چې کوم دی دا لوبې کېږي لګیا دي او روانې دي، او په دې باندې چې دی تاسو له بیخي زویمه چې نکله تاسو له پته لګي نو تاسو ایکسپایر شوي یې. بیا ډیر خلک بس بالکل د مرګتیا کې دوستانو کې بس ولوي چې بس ته خو یار د ډیر ټینشن کې او راشه دا اوس که یو ځل دوه پیوس کې او هغې نه پس بیا دی باندې مین خبره د دی باندې دی خرڅول شروع کړي چې یاره ته به نن ماله دونه هیروین پوړی خرڅې نو تاله به ورکې پوړی ملاویږي. بالکل په PK کې یا په نور ملکونو کې خاص طور په زه به د UK خبره کوم، د امریکې او د UK کال د موږ سره یو کال طرف ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک چېرته نه؟ محمد زاهد خبرې کوم دیر نه. جی محمد زاهد څه به ویل غواړئ؟ جی بس تاسو پروګرام د مکالو کوم نه تاسو راکم پروګرام کوی، ډیر ښایسته پروګرام دی. یو جهان مننه جی. تاسو څه ښکلی پیغام څه ښکلی سوال لرئ؟ موږ دا پیغام لرو چې څنګه لکه زموږ ماشومان دي یا څنګه بل پروګرام ما تاسو کتو پای کې خیالي تاسو ماشومان لکه دغه مو ورکوي چې مې مونږ لږ رټ راوړه، مونږ نسوار راوړه،
دا ډېر ښکلی خبره ده چې باید چې ماشومانو ته دا دغه تربیت نه ورکول پکار دي. بالکل صحیح ده. ګورئ دا هر څه د کور نه به انسان زده کوي که نه د ماشومتوب نه هوي ته. نو تاسو دې نه علاوه څه خبره څه سوال ستاسو ذهن کې وي تاسو پوښتنه کول غواړئ؟ سوال پوښتنه هم فی الحال ذهن کې داسې نه ته هم چې تاسو ته پروګرام د کاله بل خبره ده چې تاسو ماشاءالله ډېر وخت بعد رالی شئ چې موږ تاسو سره خبرې وکړو. یو جهان مننه جی خوشحاله اوسئ الله مو عزت وکړه. ډیره زیاته مهرباني جی. بالکل دا پروګرام کې دا خبره شوی چې بالکل په کور کې که فرض که یو کس سیګریټ څکي نو تاسو په ماشوم باندې سیګریټ مه راوړئ، تاسو په ماشوم باندې نسوار مه راوړئ. ولې چې آج کله راوړي په لاره باندې نو هغه ډیفینټلی دا ګوري چې دا څنګه استعمالیږي څنګه کیږي او د هغه ذهن ماشوموالي ذهن وي نو هغه دې طرف ته بالکل دا دغه ټایم اصل کې هغه د ماشوم هغه ډیولپ کېدل وي هغه هم هغه سیز زده کوي چې ساغه ګوري چې ساغه ته تاسو ورکوي هغه به هغه سیز زده کوي دغه د زړه نه تاسو هغه یره چې کومه دغه ختم شي. سبب هغه تاسو په مخ کې د سیناستي په خپې باندې به خپل سره اړولي هغه به سیګریټس کې به نسواره چې تاسو ورته دا نه شي ویلې چې تداولي کې ځکه چې هغه به تاسو ته تاسو را باندې راوړل نو تاسو عادت کړئ د مخلوق بیا واپس راځي چیرته زما موږ سره اوسئ. خوش آمدید. ویلکم بیک. اوس بیا هر کلی ټولو مینوالو ته وایو چې پروګرام چې د ماته د ښکاریږي نن چې څومره تاسو فیډبیک را روان ده نو مطلب دا چې تاسو اوس انټرست اخیستل شروع کړی دي مطلب چې تاسو لکه خپل ځان سره مینه کول نه دي پرې خلا اوس تاسو په زړه کې هغه جوش او هغه جذبه چې کومه ده ځان سره د مینې شته دي. کفایت صاحب پوښتنه به زه کول غواړم چې پروګرام ټایم چې کوم دی هغه لږ پاتې دي سوالات خو ډېر زیات دي خو خیر د نیکسټ پروګرام کې چې بعض اوقات دا وي بهر یو فیملی ممبر دی هغه بهر په ماحول کې هیروین یا پاوډر سکل چې کوم بیا شروع کړی دي هغه کور کې نشته پته نو په شروع کې هغه ته د کم